د ژوند لار څنګه تشویش پرېږدو او ژوند پیل کړو. لیکوال ډیل کارنیګي، ژباړن محمد ابراهیم شینواری. لومړی برخه، په هغه څه چې باید د تشویش په اړه پوه شو. لومړی څپرکی، یوازې په نن کې ژوند وکړه. د 1891 کال په سر کې د طب پوهنځي یو ځوان محصل د خپلې وروستۍ ازموینې د تیرولو لپاره د مونټریل جنرال په روغتون کې په تشویش کې و. نه پوهېده څه وکړي او اخر به څنګه شي، څرنګه به ښې او پوره تجربې لاسته راوړي او په کومه لار به ژوند تیر کړي. پر هغه ورځ دې ځوان ته یو کتاب ورسید چې د هغه 40 کلمو یې په راتلونکي ژوند ژور اغیز وکړ. همدغه 40 کلمې بس وي چې دی یې د نړۍ یو تر ټولو لوی او ستر ډاکټر کړ. د جان هاپکینز طبي پوهنځی یې تاسیس کړ چې نړیواله پیژندنه لري. د اکسفورډ پوهنتون هغه د تاج لرونکي طبي پوهاند په نوم وپیژاند. دا د انګلستان په امپراتورۍ کې تر ټولو لوی ویاړنیز نوم دی چې یو ډاکټر ته ورکول کېدی شي. انګریز بادشاه هغه ته شوالیه نوم هم ورکړ او تر مړینې وروسته یې ژوند لیک په 2 کتابونو کې چې 1466 مخونه یې لرل خپور شو. دا شخص سر ویلیام اسلر نومیده او هغه 40 کلمې چې نه منونکي اغیزه یې پرې کړې وه او له ده یې سودا او تشویش لرې کړی و دا وې: زموږ کار او دنده دا نه ده چې وپوهیږو په لرې راتلونکو کې د ناڅرګندتیاوو تر تورتم او وریځو لاندې څه شی پټ دي، بلکې باید خپل وخت په هغو شیانو ولګوو چې همدا اوس زموږ په واک کې دي. 42 کاله وروسته په یوه سپوږمیزه شپه کې چې د یال پوهنتون په باغ کې سره غاټول غوړېدلي وو، همدې شخص سر ویلیام اوسیر محصلینو ته وینا کوله. د په شان سړی په باب چې په 4 پوهنتونونو کې د استادۍ چوکۍ لري او په اړه یې 2 د ټولو د خوښې کتابونه لیکل شوي دي، ګمان کیږي چې ځانګړی جوړښت لري. په داسې حال کې چې دا خبره سمه نه ده او صمیمي دوستان یې پوهیږي چې هغه عادي او د نورو په شان مغز لري. نو د بری راز څه و؟ ښه ده چې د له خپلې خولې واورو چې څنګه یې د پرون نن او سبا حسابونه یو تر بله بیلول. د یال پوهنتون محصلینو ته د وینا لپاره 2 میاشتې مخکې د یوې بیړۍ په واسطه د اطلس له سمندره پورې ووت. د دې بیړۍ مشر کولی شول یوه تڼۍ ته په زور ورکولو داسې حالت راولي چې د بیړۍ د بېلابېلو برخو د خوځېدو اوازونه راپورته کړي او پر بېلابېلو خونو یې بدل کړي چې یوه له بلې سره هیڅ اړیکه ونه لري. ویلیام اوسیر چې دې ځای ته راورسید محصلینو ته یې وویل: تاسو هر یو تر دغې بیړۍ ډېر پیچلی جوړښت لرئ چې د اوږده سفر لپاره تیار شوي یاست. زه چې درنه څه غواړم دا دی چې د خپل ژوند ماشین داسې په واک کې راولئ چې وکړای شئ پرون له نن او نن له سبا نه بیل کړئ. سبا د نن په کار کې مه شریکوئ چې وکولی شئ په دې اوږده سفر کې په ډاډه مخ ته ولاړ شئ. د خپل ژوند په ټولو دورو کې د پرون پر مخ اوسپنیز ور کلک وتړئ. هغه پرون چې اوس نور نشته همداسې د راتلونکي په وړاندې یو پولادي پرده وځړوئ. هغه سبا چې لا نه دی راغلی نو بیا د فکر په ډاډ نن خپل ژوند تیر کړئ. تیر په خپل حال پرېږدئ چې په مرګ کې او نیستۍ کې ښخ شي. هغه پرون چې د بې عقله خلکو د بنا کېدنې او مرګ پر لور لارښود دی لرې وغورځوئ. کله چې د راتلونکي ستونزې له تیرو سختیو سره یو ځای شي او د نن ورځې مسایل هم ورسره یو ځای شي نو له ځان سره ماته، محرومیت او رنځ راوړي او په پایله کې تر ټولو پیاوړي خلک له خپو وغورځوي. راتلونکي همدا نن ورځ ده، د سبا پته نشته، د خلاصون او رستګارۍ ورځ له نن نه بله نشته. هغه څوک چې د راتلونکي تشویش کوي بې ځایه خپل زور اوبه کوي او ځان ته فکري او عصبي بوختیا او ستونزې پیدا کوي. نو د راتلونکي او تیر 2 لوی بلاګانو پر مخ یو کلک ور وتړئ. آیا ډاکټر اسلر غواړي د راتلونکي لپاره صحیح ګام وانخلي؟ نه، داسې باید هم ونه ګڼل شي. غواړي ستاسې په ژوند کې نظم راشي چې هر کار مو په خپل وخت وي. په ډېر افسوس وایو چې زموږ د نن ورځې له افسوس نه ډک ژوند د روغتونونو نیمې بسترې هغو اشخاصو نیولي دي چې ناروغي یې اروايي او عصبي ده، یعنې داسې ناروغان چې ملاوي یې د راتلونکي له تشویش او تیرو غمونو نه کړوپې دي، سره له دې چې کولی شي سبا تشویش ونه کړي او یا د سر ویلیام اوسیر د لارې پیروي وکړي او د هرې ورځې حساب بیل وساتي، پرون په نن او نن په سبا کې ورګډ نه کړي. موږ همدا اوس د 2 ابدیتونو ترمنځ یو پراخه تیره زمانه او راتلونکی چې تر قیامته به دوام کوي. نو دا شونې نه ده چې حتمي د یوې شېبې لپاره د دغو ابدیتونو په یوه کې ژوند وکړو. څومره چې په دې لار کې هڅې وکړو د بدن او روح له ماتې بل څه لاسته نشو راوړی، نو ولې د زمانې په هغه برخه راضي نشو چې همدا اوس مو په لاس کې ده.
روبرټ لولی اسټوینټن وایي چې هر څوک کولی شي خپل بار تر ماښامه یوسي که ډېر دروند هم وي. هر څوک کولی شي خپل کار که ډېر ګران هم وي وکړي. هر ژوندی موجود کولی شي ژوند په خوند، شوق، صبر، حوصله، مینه او پاکۍ له سهاره تر ماښامه تیر کړي. د ژوند معنا او رښتیا تر دې بل څه نه دي. خو دا هم هغه څه دي چې ژوند یې له موږ غواړي. خو میرمن شیلډر د مشیګان اوسیدونکي وړاندې له دې چې پوه شي ژوند له سهاره تر ماښامه ښه تېرېدی شي دومره ناهیلې شوې وه چې د ځان وژنې هوډې کړی وه. خپله کیسه یې راته داسې وکړه. په 1930 کال کې چې میړه مې له لاسه ورکړ، د غم په یوې ځواکمنې پیښې کې ونښتم. له بلې خوا نیستۍ او غریبۍ راباندې چپاو راوړ. خپل پخواني بادار ته مې لیک ولیکه او د سیمه ییزو کلیو په ښوونځي کې د کتابونو د پلورلو خپل پخواني کار مې ترې بیا وغوښت. د میړه تر ناروغۍ 2 کاله وړاندې مو خپل موټر پلورلی و. په ډېر تکلیف مې دومره پیسې پیدا کړې چې د یو کارېدلي موټر د کرایې لپاره بس وي. کتاب پلورل مې بیا پیل کړل. فکر مې کاوه په سیمه ییزو کلیو کې به ګرځېدنه زما غم ټکور کړي، خو یوازیتوب تر پخوا ډېر ځورولم او دا راته تر زغم لوړ ښکارېده. نورو خلکو ډېر څه ګټل او ما د موټر کرایه هم نه پوره کوله. 1930 کال کې په میسیوري کې په کار بوخته وم. نیستۍ، ضعف، خرابتیا او یوازیوالی راباندې دومره زور راوړی و چې د ځان وژنې تکل مې وکړ. د هیلو هیڅ رڼا نه ښکارېده. د ژوند د دوام هیڅ وسیله نه وه. هره ورځ به چې کار ته تلم ویرېدم به چې د موټر کرایه به ورنه کړی شم او د کور اجاره به وځنډېږي. د لوږې د آرامولو لپاره به یوه مړۍ ډوډۍ پیدا نه کړم او دا چې ورځ په ورځ کمزوري کېږم د ډاکټر او دوا پیسې به پیدا نه کړم. یوازینی شي چې زه یې له دغې ناسمې کړنې ایساره کړم هغه زما د خور مینه وه چې زما سره یې لرله. پوهېدم چې زما په مړینه به سخته خفه شي او تر ټولو بد دا چې زما د ګور او کفن خرڅ به یې له کومه کولی. په همدې وخت کې مې یوه مقاله ولوسته چې د غم او تشویش له لوی دریاب نه یې راوویستلم او د ژوند په هوار لار یې د نیکمرغۍ او سکون لور ته روانه کړم. زه د هغې لیکنې یوه جمله نه هېروم. هره ورځ هوښیار سړي ته د نوي ژوند د پیل ټکی دی. ما له ورځپاڼې دا جمله بېله کړه او د موټر مخامخ شیشه کې مې ونښلوله چې تل مې سترګو ته مخامخ وي. ورو ورو وپوهېدم چې تیر هیر کړم، د راتلونکي تشویش ونه کړم او هره ورځ سهار ځان ته ووایم نن یو نوی ژوند پیلېږي. په دې طریقه وتوانېدم چې د یوازیوالي او اړتیا له ویرې او تشویش ځان وژغورم. نن په ګرمۍ او پوره شوق خپل ژوند تېروم. په خپل کار کې بریالی یم او ډاډه یم چې هر څه په ژوند کې راځي. په ما به غم او تشویش نه راولي. له راتلونکي څخه نه ویریږم او هر کله په دې پوهیږم چې یوه ورځ ژوند تل خوشحاله تېرولی شم ځکه هره ورځ د یو نوي ژوند پیل دی. پوهیږئ دا شعر د چا دی؟ نیکمرغه هغه څوک دی چې نن ورځ یې خپله وګڼله او په خوښۍ یې چیغه کړه پروا مه کوه نن مې تېره کړې ده. دا کلمې نوي ښکاري خو تر میلاد 30 کاله د مخه د رومي مشهور شاعر هوراس له خولې راوتي دي. ما چې د بشر په طبیعت کې یو تر ټولو مهم تمایل لیدلی دی له اوس څخه ناراضیوالی او ناڅرګندې راتلونکي ته سترګې نیول دي. د دې پر ځای چې د خپلې کړکۍ خواته د راټوکېدلو ګلانو له ښکلا خوند واخلو د خوب او خیال په نړۍ کې مو د اسمان په لمنو کې د یو جادویي ګلبڼ لیدو ته سترګې نیولې دي. موږ ولې دومره بې پروا یو؟ سټیفن لیکوال په دې اړه وایي د ژوند دا لنډه موده څومره عجیبه ده. هلک وایي کله چې ځوان شم ځوان د پخوالي فکر کوي او بیا د واده خبرې کوي. بیا هم نه پوهیږي چې در دې شاته څه دي. ورو ورو یوازیوالي ته ځي او بیا په ډېرې نهیلۍ هغې لارې ته ګوري چې وهلې یې ده. بیا پوهیږي چې د هیلو په ګلبڼ کې یو سوړ ژمنی باد را الوتی او عمر یې بې ګټې تېر شوی دی. موږ څومره وروسته دې ته ځیر کېږو چې ژوند یعنې همغه شیبې او ساعتونه چې هره ورځ به یې د ژر تېرېدو غوښتونکي وو. اډوارډ اوناز وړاندې تر دې چې وپوهیږي ژوند یعنې همغه شیبې او ساعتونه چې په چټکۍ تېرېږي نږدې و چې ځان په بې ځایه تشویش او خفګان له پښو وغورځوي. په بېوزله کورنۍ کې وزېږېد. لومړی یې د ورځپاڼې پلورلو لپاره ژوند تېراوه. بیا په یوه مغازه کې شاګرد و. وروسته یې چې د کورنۍ 7 تنو ته ډوډۍ ورکوله په کتابتون کې په کار بوخت و. که څه هم عاید یې ډېر لږ و بیا هم ویرېده چې له دې کاره ونه شړل شي. 8 کاله پرته له دې چې د دې کار د پرېښودو جرأت وکړي په کتابتون کې پاتې شو. خو یوه ورځ یې کلک هوډ وکړ او په $45 چې په پور یې اخیستي وه په یوه کال کې $100,000 وګټل.
خو بیا یې د بدمرغۍ شپې راورسېدې. د خپل یوه داسې دوست ضمانت یې کړی و چې هغه مات شوی و. په دې پیښې پسې پرې بله بلا راغله. هغه بانک چې دوی پکې سپما کړې وه مات شو. نه یوازې یوه ټنګه ورسره پاتې نه وه، بلکې $16,000 پوروړی هم شو. اعصابو یې د دومره ناکامیو او ماتو زغم نه درلود. خپله په دې اړه وایي: اوبه او خوړل راباندې حرام شوي وه. ناخوښۍ او کمزورۍ مې ګریوان نیولی و. د یوې نااشنا ناروغۍ نښې چې هغه هم سودا وه په بدن کې مې را پیدا شوې وه. یوه ورځ چې په کوڅه کې روان وم، د تلو ځواک مې له لاسه ورکړ او د لارې په منځ کې پر ځمکه راولوېدم. په بستره کې واچولم. ورځ په ورځ بدترېدم. بیا مې لا دا هم نشو کولی چې بستر کې څملم. هره ورځ لا کمزوری کېدم. یوه ورځ راته ډاکټر وویل چې تر 2 اونیو مې ډېر ژوند نه دی پاتې. دې خبرې سخت وجرقولم. نور د دې بېځایه کوښښونو او سوداګانو څخه ګټه نشته او څه ده چې تقدیر ته ځان وسپارم او په سړه سینه د مرګ په انتظار کې چې د هغې تورې بلا زه په دې حال کې کړی وم کېناستم. ورو ورو خوب راغی. وریځې مې سره ورغلې. په دې شپه کې د دې خاورینې نړۍ غمونه زما نه لرې شول. ومې کړی شو چې د دې یو بېغمه او ارام ماشوم په شان ارام ویده شم. ژر تر ژره مې له لاسه تللی ځواک خپل کړ او خوړو ته مې اشتها د پخوا په شان پیدا شوه. څو اونۍ وروسته له امسا په واسطه په تللو وتوانېدم. 1.5 میاشت وروسته کار ته په تلو وتوانېدم او ډېر خوښ وم چې په اونۍ کې $35 وګټم. زما کار د داسې لرګینو تختو خرڅول و چې د ماشینونو څخه د خلکو د منع کولو لپاره کارېدل. ایډوارډ ایوانس ډېره چټکه پرمختیا وکړه او په لږو کلونو کې د ایوانس د کالیو د جوړولو د شرکت اجرایه مدیر شو. کله چې په 1945 کال کې مړ کېده، د امریکا د ډېرو پیژندل شوو سوداګرو څخه و او کله ګرینلینډ ته په الوتکه کې ورشئ، الوتکه به د ایوانس په هوایي ډګر کې کوزه شي. د هغه په نوم یو هوایي ډګر نومول شوی دی. مهم ټکی دا دی چې که ایوانس د تشویش او سودا بېځایه پیل نه وای لیدلی او نه یې وای زده کړی چې یوازې په نن ورځ کې ژوند وکړي، په باور سره چې دې ځای ته نشو رسېدی او دومره نه مشهورېده. په 500 میلادي زیږدیز کال کې یو یوناني فیلسوف هراکلیتوس خپل زده کوونکي ته وویل: د بدلون د له منځه تلونکي قانون پرته هر څه بدلیږي. تاسو نشئ کولی د یوه دریاب په اوبو 2 ځله پښه کېږدئ، ځکه د دریاب اوبه د انسان د ژوند په شان هره شیبه په تېرېدو کې دي. ژوند یو نه پرې کېدونکی بدلون دی او هغه څه چې رښتیا دي همدا نن ورځ ده. ولې د نن ورځې ښکلا د هغو ستونزو په لړو وریځو کې چې په شک سره په ناپایه بدلونونو کې ناڅرګنده وي او هیڅوک پرې سم نه پوهېږي بدرنګه او ورانه کړو. لرغونو رومیانو په دې باب 2 لارښوده لرل او ویل یې نن له لاسه مه ورکوه. هو، نن واخله یې زړولې وه چې هره شیبه ورته وګوري. دا هغه ورځ ده چې الله تعالی پیدا کړې ده. ګټه به ترې واخلم او په خوښۍ به یې تېره کړم. جان ویرسنین هم د نن کلمه په تیږه کې کیندلې او په خپل میز یې ایښې وه. ما د دوی پر ځای د مشهور هندي لیکونکي کالیداس یو شعر لیکلی او په آینه مې زړولی دی چې هر سهار ورته ګورم. اوس تاسو چې د تشویش په باب لومړنی شی زده کړ، هغه دا دی که غواړئ په ژوند کې وننښلئ، د ویلیام اوسیر په شان چلند وکړئ. لومړی لارښود: د تیر او راتلونکي پر مخ اوسپنیزې دروازې وتړئ او په نن کې ورته د مداخلې وخت مه ورکوئ. ښه ده چې له ځانه دا پوښتنې وکړئ او په دقت یې ځوابون ولیکئ. آیا د نن سکون د سبا د تشویش په واسطه نه ګډوډوئ او د اسمان په لمنو کې د خیالي ګلبڼ لپاره اسویلي نه کوئ؟ آیا کله ناکله د تیرو پیښو په رایادولو خپل اوسنی ژوند نه تریخوئ؟ آیا له خوبه د پاڅېدو سره سم دا وایئ چې نن په غنیمت ګڼم او د دې 4 ساعتونو نه به تر اوسه ګټه اخلم؟ آیا په ژوند کې دا لارښود منئ چې د هرې ورځې حساب بیل بیل وساتئ؟ څه وخت به دا کار پیل کړم؟ نن یا سبا یا بله اونۍ؟